أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. سورة هود آية نمبر 41. د نوح علیہ السلام واقعیا د مخکې دریو څلورو ورځو نه تاسو اورئ او تاسو د هغې ترجمه تاسو ته کېږي. نو چونکې سبق لږ اسان دی او سبق یې نشته، نو ځکه موږ ډېر ډېر هم وایو، خو بیا ډېر هم نشو ویلی چې د نوح علیه السلام واقعه ټوله په ورځ ختمه کړو، ځکه چې 3 رکو ده او زموږ مطلب خو زده کول دي، یوازې اورېدنه دي چې موږ قصې واورو. نو له دې ځایه پورې د نوح علیه السلام قصه وشوه چې نوح علیه السلام کښتۍ جوړه کړه. اوس دا کښتۍ څومره غټه وه، نو زموږ په دې تفاسیرو کې پکې دا خبره شته، یا زموږ د بعض علما او شیخان چې دا تقریرونه کوي او خلک د هغو تقریرونه ډېر په مینه باندې اوري، نو هغه پکې داسې د مثالې لګولو لپاره او د رنګ روغن د لګولو لپاره پکې څه دروغ پریچام جوړوي او اسرائیلي روایت پکې هم په منځ کې راولي او ضعیف حدیث پکې هم په منځ کې راولي او څه نه څه وایي چې یاره دا دومره اوږده وه، دومره دنګه وه، دومره لنډه وه. زموږ د چا د کښتۍ سره څه کار دی چې دا کښتۍ څومره وه؟ ځکه د قرآن د زده کولو سره خو دې څه کار نشته که نه چې دا کښتۍ څومره وه. هر څومره چې او دا کښتۍ د کم لرګي نه جوړه وه، لکه د هر څه نه هر لرګي نه چې جوړه وه، خو الله پاک په قرآن مجید کې صفا خبره کړې ده چې موږ نوح علیه السلام ته وایي چې ته کښتۍ جوړه کړه، او ښکاره خبره دا ده چې کښتۍ خو د لرګي نه جوړېږي. اوس دا کښتۍ څومره وه، نو د هغه وخت مطابق چې د هغو څو کسانو، 80 کسانو، 80 کسانو، 80 کسانو، د هغه وخت مطابق امر کړو چې کښتۍ جوړه شوه چې دغه خلک او په دغه وخت کې چې کم اویلیبل ځناور او پرندې او مرغۍ وي هغه به دې کې سواره شو. دا خبره به کې تاسو زده کوئ یا تاسو به کې دا خبره واورئ چې آیا دا عذاب او دا سیلاب او دا توپان په ټوله دنیا باندې او که نه دا په لږ حصه باندې. نو د قرآن مجید نه چې کومه خبره معلومیږي نو هغه صرف دا معلومیږي، د قرآن د اشاراتو نه دا ضرور معلومیږي چې دا وروسته چې څومره خلک دی او پیدا کېږي او پیدا شوی دی، دا د نوح علیه السلام د طوفان نه پاتې شوي خلک دی او د نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې چې کوم خلک وو دا د هغو نسل دی چې بیا په ټوله دنیا کې خپاره شوي. البته دغه په ټوله دنیا باندې نو دا اسرائیلي روایت زموږ په دې تفاسیرو کې مشهور دي او زموږ او ستاسو په قصو کې مشهور دي، په ټوله دنیا باندې سیلاب راغلی. خو چونکې نن سبا دا یو ساینسي دور دی او په دې کې هر څه معلومیږي، نو داسې ثبوت نشته چې په ټوله دنیا باندې دا سیلاب راغلی او په ټوله دنیا باندې دا طوفان او دا باران راغلی. البته دا خبره معلومیږي چې د عراق خواوشا چې په کوم ځای کې دا سیلاب او دا طوفان راغلی دی چې د هغې چې هغه دریای دجله او دریای فرات پر سرزمین کې او دا تاریخي ثبوت هم د هغې میلاویږي، نو معلومیږي دا چې په دغه وخت کې ټول آبادي په دغه ځای کې وه، په کوم ځای کې چې دا طوفان او په کوم ځای کې چې دا سیلاب راغلی دی او په نوره دنیا کې آبادي نه وه، انسانان په نوره دنیا کې نه وو، صرف په دغه ځای کې وو او په دغه ځای کې سیلاب راغلی. په هر حال په ټوله دنیا راغلی دی او که په هر څه راغلی دی، په دغه وخت کې چې څومره خلک وو نو په هغې باندې دا سیلاب الله پاک رالیږلی دی او ځکه یې پرې رالیږلی دی چې هغو د پیغمبر خبره نه ده منلې. زه دا خبره بیا یو ځل کومه چې کوم خلک هغه خلکو ته، هغه حق پرست خلکو ته وایي او یا په زړه کې دا راولي چې یاره ستاسو ما ډېر نه شوی، ستاسو کار مړه صحیح دی، خو لکه څه پته نه لګي خلک درسره نه ملګری کېږي، نو هغه د نوح علیه السلام دا سنت مخې ته کېږي چې 950 کاله کې د نوح علیه السلام سره د 80 او یو کسان نه ډېر لږ ملګري شوي. ولې د نوح علیه السلام خبره نعوذ بالله دروغجنه وه، ولې د نوح علیه السلام په خبره کې څه فرق و، ولې د نوح علیه السلام سره په دغه وخت کې د نوح علیه السلام سره هغه ټکنیک نه و، هغه پلانینګ ورسره نه و کوم چې د هغه نورو خلکو سره و، کوم چې د هغه نورو طاقتونو سره و، ولې ورسره نه و. خو د نوح علیه السلام خلک نه ملګري کېدو، د حق ملګرتیا ډېره کمه وي، د حق ملګرتیا ډېره په مشکله جوړېږي، د حق په ملګري باندې به ډېر زیات محنت کول غواړي او د باطل ملګری خو د خزرو په شان دی او د دې عام خشاکو په شان دی چې په هر ځای کې راخېږي. په دې وجه د حق ملګرتیا ډېره کمه ده. الله پاک فرمایي
وقال وی الله پاک ارکبوا فيها او خېجې دې کشتۍ ته بسم الله د الله په نوم مجریها روانېدل د دې دي ومرساها او ودرېدل د دې دي ان ربي بشک رب زما چې دی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. نوح علیه السلام چې ځان سره کم خلک بو نو هغه ځان سره بوتلو او بیا وی چې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. یا الله ډېر لوی شکر دی چې تا موږ د دې ظالمانو نه خلاص کړو. او بیا وی چې ربي انزلني منزلا مبارکا وانت خير المنزلين. یا الله پاکه ته موږ بوزي هغه مبارک ځای ته موږ کوز کې په هغه ښکلي ځای باندې او ته ډېر ښکلی کوزونکی. او بیا دا آیت چې دی او دا دعا چې را دی وی چې بسم الله مجریها ومرساها ان ربي غفور رحیم. چې بېشکه د دې کشتۍ روانېول هم د الله په اختیار کې دي او د دې کشتۍ ودرول هم د الله په اختیار کې دي. وهي تجري او دا کشتۍ روانه وه بهم په دې دریاب کې او په دې توپان کې فی موجن په چپو د دریاب کې کالجبال په شان د غر. مطلب دا دومره غټه وه لکه تا به وایو چې یو غر روان دی. ونادى نوح ابنه او اواز وکړو نوح علیه السلام خپل زوی ته چې د هغه نوم کنعان و. وکانه فی معزل او دی و په یو غاړه باندې. یا بنیه ای زما زویه ارکب معنا زما سره راوخېږه ولا تکن مع الکافرین او د کافرانو سره مه ملګری کېږه. نو کله چې نوح علیه السلام د سیلاب خبره وکړه او بیا یې د عذاب خبره وکړه نو د نوح علیه السلام زوی خو چونکې دا یو زوی خو مسلمان نه او د غیر مسلمو ملګری و نو ده ورته ووایي چې بچیه راځه اوس خو مسلمان شه که نه اوس خو ایمان راوړه که نه. هغه وایي نه مړه سي باران دی نو په دې کې څه خبره ده چې زه ویرېږم او باران نه زه خپل ملګرو نه نه جدا کېږم. قال ده ووایي سآوي زر ده چې زه به راوګرځم الى جبل یو غر ته یعصموني چې بچ پکې ما لره من الماء د اوبو نه. قال ووایي نوح علیه السلام لا عاصم اليوم نشته څوک بچ کېدونکی من امر الله د الله د حکم نه د الله د عذاب نه الا مگر من هغه څوک رحمه چې الله پرې رحم وکړي. وحال بینهما الموج او په منځ کې رکاوټ وغورځو. وحاله حایل شو رکاوټ وغورځو د دې دواړو په منځ کې الموج یو چپې فکان من المغرقین نو پس شو دی د غرق کېدونکو نه. دي دا خبرې اترې کولې او دا نیګوسیشن او دا کنورسیشن روانو چې په دې منځ کې یو چپه راغله او د نوح علیه السلام زوی په مخ یې سره ویول. نو دا کشتۍ بیا سیلاب دی او کشتۍ ده او دریاب دی اوبه دي او کشتۍ ګرځي څو ورځې دی دا ځای الله پاک په منځ کې سکیپ کړو. بلکې دا خو داسې د قصو کتاب نه چې صحیح قصه او ټوله بس بیس په بیس خو کوم ځای چې د الله پاک د مقصدي سبق حاصلولو نه هغه کیسې نه په هغه ځای کې هغه سبق ذکر کوي او چې هغه سبق دې خلک والي. نو زموږ په تفاسیرو کې او په تاریخ په کتابونو کې مختلف روایات دي چې دا کشتۍ څو ورځې وه او د عذاب د الله پاک څو ورځې وو او د اوبه په دې ځمکه باندې څو ورځې ولاړې وي. ځکه چې دومره اوبه راوخېږي چې د غرونو سرونو ته اوبه وخېږي نو بیا چې دا اوبه کوزېږي او کمیږي نو په دې کې خو به ډېر وخت لګي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې دا کشتۍ چې وه نو هغه 150 ورځې دا خلک په دې کشتۍ کو. مطلب دا چې 15 میاشتې شوې که نه 15 میاشتې او څوک وایي چې 3 میاشتې او څوک وایي چې 4 ورځې به هر حال هر څه چې وو وقیله نو چې کله دریاب وچ شو او اوبه وچې شوې وقیله وویله شو یا ارضو ای ځمکې ابلعي ماءکې تیرې که اوبه خپلې ویا سماء او یا وریځو اقلعي ودرېږئ وغید الماء او وچې شوې اوبه وقضي الامر او پوره شو دا حکم د الله واستوت علی الجودي او برابر شوه ودرېده دا کشتۍ په جودي غر باندې. جودي غر کوم ځای دی؟ نو د کردستان په علاقه کې په جزیره کې وایي چې دا د شمال مشرق طرف ته د جودي یو غر دی. وقیله وویله شو بعدا هلاکت دی للقوم الظالمین د هغه قوم دپاره چې هغه ظالمانو. ونادى نوح ربه او اواز وکړو نوح علیه السلام خپل رب ته فقال وی ربي زما ربا ان ابني من اهلي بشک زما زوی خو زما د خاندان نه دی وان وعدك الحق
او یقینا ستا دا وعده حق ده چې ته به زما رشته دار بچکې او ته به زما اهل بچکې وانت احکم الحاکمین او یقینا ته ډېر ښه فیصله کوونکی. صدق الله العظیم. بس ته پوره بیا ډېر زیاتېږي بیا دا وکړي. وقال او الله پاک ارکبوا اخرجي فيها بدی کشتی کې کینې بدی کشتی کې بسم الله اذا الله پنوم روانې دل مجري هر دې دی مرساها ودرې دل ددی ان ربي بشکر رب زما چې خامخا بخون کې مهربان ده وهي تجري او دا روانه شو فی موجن په چپو د دریاب کې کل جبال پشان د غرونو باندې ونادا پشان د غر باندې ونادا आवाज کو نوح علی السلام خپل ویتا وکانه فی معزل او چې دیو په یو کناره د غاړه باندې یا بنیا زما زوا ارکب معنا راو خېجه زمون سره د کشتی تا ولا تکم مع الکافرین او مکیګه د کافرانو مرګره قال دو سآوي زردا چې زبا وګرزم الى جبل یو غرتا يعصمني چاغه بچ کی ما د عذاب د دې وبونه من الماء د دې وبونه قال او الله نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم نشته سوق بچ کون کې من امر الله د الله یا نشته سوق بچ کېدون کې من امر الله د الله د حکمنا الا مگر مر رحمه پچا باندې چې الله رحم کې وحال بينهما او رکاوټ وګرځید رکاوټ جوړ کو په من د دوی کو الموج یو چپی فکان من المغرقين فشو هغه دغه کېدونکو نه وقيل ویل شو یا ارض ازمکی ابلعي ماءك تیرک او بخپلې ویا سما او وریزو اقلعي ودرېږي وغید الماء او بوچ شوي وقضي الامر وهو كمشو او فیصلو شو لا کار عذاب واستوت او ودرېده دا کشته على الجودي په جودي غر باندې وقيل او ویل شو بعدا هلاکت للقوم الظالمين قوم د پاره چې هغه ظالمانو ونادى आवाज کو نوح علیہ السلام ربه رخپلتا فقال وی زما ربا ان ابني من اهلي بشک زما زوی خو زما د خاندان نه ده وان وعدك الحق او یقینا ستا وعده خو حق او تا خو ما سره وعده کړی و چې زما اهل نتبا کوم وانت احكم الحاکمین او یقینا ته ډیر خپل فیصله کوونکی. صدق الله العظیم.